مکه مکرمه کې ځمکه سخته ده، کاڼجنه ځمکه ده، نه قبرونه پکې راسي په اسانه ننوځي. او د دغې خلکو دا عادت و چې په یو قبر کې به یو ښه بنده دفن کړ، وروسته به بل مړی وشو، وی به یې دا د فلاني سره قبر کې ښخ و، نو د هغه قبر به یې اوسپړده او ورسره به یې دا نوي مړی کېښوده. نو په مکه کې یو ډېر لوی بزرګ و، د خلکو پې ډېره عقیدتمندي وه، هغه وفات شو، هغه قبر کې دفن شو. څه موده پس بل مړی وشو، وی د فلاني بزرګ سره به یې ښخ کړو، چې د فلاني بزرګ قبر یې اوسپړده، نو فلاني بزرګ په قبر کې نه و، او د فرانس یو جینۍ په دغې قبر کې پرته وه. حاجیان حج له راغلي، خلک ټول حیران شو چې فلاني بزرګ قبر کې نشته او د هغه په ځای باندې یو جینۍ په قبر کې پرته ده. جینۍ چا نه پېژندله. حاجیانو کې یو حاجي راغی چې ویې کتل، هغه ویل دا جینۍ زه پېژنم، دا د فرانس ده او دا د یو عیسایي لور ده، عیسایانو وه، او دا زما په مخ کې پټه مسلمانه شوې ده، مسلمانه ده، د عیسایي لور وه او پټه مسلمانه شوې ده، ما ته معلومه ده. نو دا خو د دې جینۍ کرامت شو چې په فرانس کې دفن شوې ده او د مکې مقبرې ته الله راوستلې ده، دا د دې کرامت شو. خو د مکې بزرګ څه شو؟ نو دغه فرانس والا حاجي صاحب وایي د دې جینۍ قبر په فرانس کې ما ته معلوم دی، خو ستاسو بزرګ زه نه پېژنم، نو که تاسو ما سره یو شناخت دپاره سړی ولیږئ، نو په فرانس کې د دې جینۍ قبر به زه اوسپړم، نو کېدای شي چې ستاسو مړی هلته کې وي، خو پېژنګلو دپاره سړی راکړئ. خلکو ورسره شناخت دپاره سړی ولیږه، خو چې کله فرانس ته لاړ او د فرانسیسي جینۍ قبر یې اوسپړده، ویې کتل د مکې بزرګ په هغه ځای کې د عیسایانو پترس پروت و. خلک حیران شو چې د فرانس د جینۍ کرامت هم ومنه چې د فرانس د مقبرې نه د مکې مقبرې ته راغلې ده، خو زمونږ د مکې بزرګ باندې کم شک را پرېوته چې دی د عیسایانو مقبرې ته ورسېده. سړی چې د فرانس نه واپس راغی او د مکې خلکو ته یې ال وویل، خلک حیران شو، ویل یې د کور ولې نه تپوس وکړې؟ نو د بزرګ د ښځې نه چې تپوس وشو، وی زما خاوند ډېر لوی بزرګ و، ډېر ښه سړی و، خو په ژمي کې چې به هغه خپله تقاضه پوره کړله، وی به عیسایان څه اعلی طریقه لري، په ژمي کې هغوی نه لامبي، کار وکړي او لامبي نه، نو د عیسایانو طریقې ته یې ښه ویلو، الله د عیسایانو مقبرې ته ورسو. نو د الله د حکم په مقابله کې د بل چا قول یا رسم له ترجیح ورکول، دا شرک فی العبادت دی. دا بزرګ خدای د ایمان نه خلاص کړو، د عیسایانو مقبرې ته ورسو. د چا په مخ کې د رکوع په شانتې ټیټېدل، دا ټیټېدل دا عبادت دی، رکوع کول عبادت دی، نو دی که خیر الله ته به رکوع کې نه ټیټېږي به نه. د چا په نوم باندې ذبحه کول، دا شرک فی العبادت دی. او د دنیا په کاروبار کې په ستورو باندې یقین کول چې دا د فلاني ستوري اثر دی، دا د مشرکانو عادت و چې باران به وشو، مطرنا بنوع کذا، د فلاني ستوري په برکت باندې د هغه د اثر د وجې را باندې باران وشو. او دارنګ یو میاشت سپیره ګڼل، دا په عبادت کې شرک دی. ټولې میاشتې الله بختورې پیدا کړي، یو ورځ سپیره ګڼل، یو هفته سپیره ګڼل، یو میاشت سپیره ګڼل، دا د مسلمانانو کار نه دی.